السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حديث رقم 116 د انس رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل دي اتدرون ما العضه، ایا تاسو خبر یاست د بهتان چیش دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی نقل الحديث من بعض الناس الى بعض، د یو خبرې بل ته ځغلول او په هغه کې زیادت کول د دې لپاره چې دغه دوه خپله کې اخته کړي. بهتان دې ته ویل کېږي چې پر چا باندې ناحقه څه تړل. دا حرام او ګناه کبیره ده، ځکه وایي یو حکیم 200 فرسخ ولاړی د 7 خبرو زده کړه کوله. نو دغه حکیم یو عالم ته ورغلی 200 فرسخه مسافه یې پوره کړله. بیا یو عالم ته ورسېد، عالم ته یې وویل اخبرني عن السماء، ما ته معلومات راکړه تر اسمان دروند شی چیش دی، تر مځکه پراخ شی چیش دی، تر ډبره سخت شی چیش دی، تر اور ګرم چیش دی، تر زمهریر دوزخ یخ شی چیش دی، تر دریاب غنی شی چیش دی، تر یتیم ذلیله شی چیش دی. عالم ورته وویل چې بهتان دا دروند دی تر اسمان او حق پراخ دی تر مځکه، او هغه زړه چې قانع وي قناعت کوي هغه غني دی تر دریاب. او حرص او حسد دا ګرم دی تر اور. حرص بس مه مړېږه، حسد پر بل چا باندې د نعمت زوال د ځان لپاره غوښتل. دا حرص او حسد اوس خلکو په دې دنیا کې شروع کړي. والحاجة الى الغیر، بل چاته احتاجېدل دا تر زمهریر دوزخ یخ دی. بیا هغه چاته احتیاج چې په هغه باندې دی مشکل هم نسی حل. وقلب الکافر، د کافر زړه دا تر ډبره سخت دی. او هغه څوک چې نمام شیطانت کوي د مؤمنانو په مابینځ کې دا ذلیل دی من یتیم تر یتیم. یعنی د یتیم په دنیا کې خوار وي، مور نه لري یا پلار نه لري، خلک فکر نه پکښې وي بس، نو دغه بهتان کوونکی تر یتیم لا خوار دی. یتیم خو هغه څوک چې سړی پر سر لاس تېر کړي الله جل جلاله رحمت پر سړی نازلوي. خو هغه څوک چې بهتان او یا شیطانت کوي هغه د الله په قهر او په لعنت کې وي. حدیث رقم 9 د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی اترع الطوس وخالف المجوس. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسې دغه لګن ډکوئ، مخالفت د مجوسو کوئ. د دې تفسیر محدثین داسې کوي وایي سړی لاس مینځي، یا پخوا به اودس کاوه په یو لوښ کې به اودس کاوه، د لوښي اوبه بیا حیواناتو راچولې. نو مجوسیه داسې وه چې هغو به مخ پرېولی یا بې لاس پرېولل، نو هغه لوښی به لا نه و ډک څه و دوی به اوبه تولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ صحابه کرامو ته ویل تاسې هغه لوښی ډکوئ بیا یې توئ. او دغه رنګه مثلا یو څوک لاس مینځي په دوشي کې، په یو اصطلاح چلمچي، په بله اصطلاح دوشي، نو چې هغه ډکه سي بیا باسي تویستې. حدیث رقم 108 رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکوی تاسې د
فاجر د ذکر څخه ویریږي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ذکر یې کوي چې خلک یې وپېژني. فاسق هغه څوک دی چې ناکاره وي، لوتي، شارب الخمر وي، ظلم کوي، غلاوې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ذکر یې کوي چې نور خلک عبرت ځینې واخلي، نور خلک په خبر سي. نو ځکه حسن وایي درې شیان غیبت نه دي. د صاحب الهوا غیبت کول چې خلک په خبر سي، ځان جنا وګرځي، لکه دا اوس دا بدبیه خلک صاحب الهوا دي، بس پر خپل طبیعت باندې دي، نور نه د شریعت پایبندي کوي نه د مذهب. والفاسق هغه فاسق چې ملعن وي، هغه فسق ښکاره کوي، د دغه بیان ارځای کول دا غیبت نه دی. والامام الجائر ظالم باچا، لکه اوس سړی په دا یارانو کې غږېږي چې څه ډول بچیان دي. او یو سنم حدیث هم دغه حدیث ته ورته حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې د فاجر ذکر کوئ چې خلک احتراز ځینې وکړي. یو سړی مثلا بدپوره وي، یو سړی غل وي، نو تاسې خلکو ته ورښایئ چې هغه نور خلک ځان ځینې وساتي، تجارت ورسره ونه کړي، دوستي ورسره ونه کړي، مشکل کې به مؤمن اخته سي. جامع صغیر صفحه 14 دغه رنګه فیض القدیر د امام نووي صفحه 11. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.